دنیا کې وګوره سړی راګیر شي نو خپل حساب نشي ورکول. یو سړی زوی ډېر بدعمل و، زناکار و، شرابي و، غل و، ډاکو، اره بلا و. پلار به منې کول ویل به پلاره ځان مه ستړی کوه. نشم ویلې ښه دی داسې چل وکړه چې د ورځې څومره ګناهونه وکړې نو د شپې ماله حساب را کوه. ویل بد دا ټیک ده. یو 3 شپې کېناستو پلار ته وی چې نن مې دومره زنا کړې ده، دومره مې شراب څکلي، دومره مې غلا کړې، دومره مې دا کړې. په 4مه شپه پلار ته وایي چې پلاره زه خو د ورځې ډېر ګناهونه کوم، هره شپه تاله دا حساب در کول دا خو ګران کار دی، نو دا خو زه نشم کولی. پلار ورته وایي چې بچیا تو نه میدانی حساب صبح و شام، تو نه میدانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چو گوئی تمام. ورته وایي وی تو نه میدانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چو گوئی تمام. بچیا د یو ورځې او د یو شپې حساب ماته نشي راکولی، یو ورځې نو پس حساب عمر چو گوئی تمام. د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي، مال د یو شپې حساب نشي راکولی نو د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي. نو د ډېر مال به ډېر حساب. حضرت عمر ټول عمر څنګه تیر کړو، امیر المؤمنین او د قجور باغ کې ناستو، کمیس ته ټاکای لګوله او د شام سفیر راغی، هغه چې داسې ورته وکته غبراو. حضرت عمر ورته داسې وکته تعال لا تخف تعال. حضرت عمر شان ته چوکته نو غبراو شو، سفیر نږدې نشو ورته. او زمونږ بل بادشاہانو ته چې ورنږدې شو خو یا جړای یا خزای نو هلته به ته څه غبراو شي، خیال م راغی دي هلته خو په شوق ور روانې. شرمېدلو. یو بادشاہ ته چا مایه راوړی، مایه بادشاہ وی چې یاره دې سړي خو ډېر لوی اخلاص وکړو او ورکړه یو 15,000 روپۍ. مایه راوړی او 15,000 روپۍ بادشاہ ته ورکړي. بادشاہ ولا ورکړي 15,000. ښځې ورته ویل بیختي وځه چې په یو مایي ته 15,000 روپۍ ورکړې نو د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل ښه. ویل راوی غواړئ دا سړی پوښتنه ترې کوو چې دا مایه نرو که ښځه وه. که ده وویلې چې نرو نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه میڼه په کار وه 15,000 روپۍ واپس، او که ده وویل چې ښځه وه نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر میه په کار و نو 15,000 روپۍ به په دې چلتې واپس والو. سړی هم پوره د کارغه بچی و چې واپس یې راوست. ویل ماما دا میه نرو که ښځه وه؟ هغه ویل بادشاه قبله عالم دا نه نرو نه ښځه وه، نرښځی و. دا میه وی نرښځی و. ښځې ته یې داسې وکته بادشاه ویل اوس وایه ورکړئ. ویل 15,000 روپۍ نورې ورکړئ. اوس خو وروره هغه چل دی، میه نرښځی دی، پوه شوې چې ورته ګورې نامونه به درته میلاوي. نو په دې مغه ویره کېږه چې یو سړي ته مال خدای زیات ورکړی دی نو ته وایې جوړ په ده د خدای مهرباني ده. حضرت عمر د قجورو باغ کې په ځمکه ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي او د شام سفیر راغی خپل سفارت کاغذونه پیش کوي او ورته داسې وکته. خو چې ویې کته نو ورته تعال لا تخف، راشه نږدې کې یېرېږه مه. چې نږدې راغی ورته ویل ولې غبراو شوې؟ هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین چې د مسلمان قوم داسې امیر وي عمر له به زوال ونه کړي، ناس په کم ځای کې یہ د ټول عرب ملک دنیا بادشاہ و امیر او لګیا کمیس ته ټاکی ګنډي او روب دې داسې دی چې زه درته د یېرې رانږدې کېدی نشم. دا د لباس حال، کمیس یې اوږد اغوستی دی
په منبر ولاړ دی، یو غلام را پاسېدو، دې ځای نه ونیو، منبر نه اعلان دی را کوز کو. ولی ویل دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې نشي ودرېدی چې تر څو پورې دې زما د سوال جواب نه راکړي. په مال غنیمت کې صادر راغلی وي او هغه صادر په مونږ او تاسو تقسیم شوی وي. مونږ ته کمیس جوړ کړی دا لنډ راغلی دی، استاد دا کمیس وګد دی، معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادر ساتلی دي. نو په دې منبر هغه سړی نشي ودرېدی چې چا په مال غنیمت کې خیانت کړي. هغه ول ډېر ښه لاندې ولاړو، زوی ته आवाज وکړ چې زوی راغی، ول بچیا زما دا کمیس وګد ولی جوړ دی؟ ول پلار ما خپل یو صادرم تا ته در کړو. نو ستا د 2 صادرونو کمیس ځکه جوړ دی چې یو مې خپل صادر کړی او یو ستا سوا. او غلام ته ول بچیا اوس ول زه اوس په منبر کې نه غوړی ولا چاره وړه غوړی دا څه ورته ګوري، وای دا خو ډېر ښه شی دی، دا غوړی ډېر ښه شی دی، او زما د خدای په ذات قسمی کوي خورم. ولی وی ترغه باندې خورم چې ترسو دا پته راته نه لګېدلی چې ټول قوم غوړي خوړي، چې دا پته راته نه لګېدلی، ترغه به زه دا غوړي ونه خورم. وای په ایمان نن مونږه داسي دا تاسو چې په ایمان راوړی دی او د چا کلمې ویلي دي دا لیډران دا داسي دي. نو د امیر صاحب په ګرنیټ دا قوم لګه کنه چې یو پاتې نشي. کم قوم پسې چې تر روانه، کم مشر پسې چې تر روانه، دا غزوی خو پیدا د نیو واده په انټرکانټیننټل هوټل کې کیږي او د یو ټیم بروټای خرچه 9 لک روپۍ وي. نن هغه پیخې مولام زده کړي دي، د لور واده وي نو کاډې چاپ کړي چې راشي چې په دعاګانې رسخت کوي. نن هغه پیخې مونږ هم کوو، ځکه چې د خرې میړه څوکي وای د خرې میړه اس خو نه که او چې څنګه خره قوم دی داسې خره مونږ هم یو که، چې څنګه ته داسې مونږ هم. هغه حضرت عمر د دغه ایمان سره چې څه وخت کې وفات کیږي دا ایمان، او چې وفات شو عالم د ایمان څه دی، کټ کې پروت دی او زنکدن دی. یو صحابي پوښتنې لراغی چې پوښتنې لراغی نو چا څه وخت کې واپس شو، د ورپسې داسې وکته نو د هغه دا لنګ چې دی داسې وګدو، دا ګیټای پکې پټې، چې ګیټای پټې نو ورته आवाज یې وکړو، ول دی خراش آخر وخت مې دی وفات کېږم، دا لنګ دی اوچت کا ستا د پر خپو دا ګیټای پکې پټې دي. الله پیغمبر ویلی دی چې الله به په قیامت کې د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ او لنګ کې د خپو ګیټای پټي. لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، الله به د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ کې یا په لنګ کې د خپو ګیټای پټي. اوس خلک چې مانځه ته ودرېږي نو که خیالو کې بډې ووایي چې دا ګیټای بربنډې مانځه کیسه پکې نشته. 24 घंटे بدی گیټای بربندی 24 घंटे. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې حق په خبره غاړه پرې خینو چې وفات کېده نو دعای څوکړه، دعای دا وکړه چې یا الله لا لی ولا علی، خدای سغوارم نه چې جنت راکا، حور راکا، غلمانان راکا، سغوارم نه لا لی ولا علی، سغوارم نه خو چې خالی را تصونه وي چې پریمی دی. 3 کاله پس د وفات نه رستو حضرت علی صاحب په خوب کې ولیدو حضرت عمر 3 کاله پس خولې په روانه. حضرت علی ته تاسو کو چې عمر دا ولی خولې در نه بیږي، ورته اے علی زه د خپل ژوند د حساب نه اوسوزګار شو، دای ایمان د ژوند او ما د خپل زندګۍ حساب په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړو، ستا حساب په 2 کاله کې خلاصي. نو دا مو چې چاته ډېر دولت خدای ورکړي دا د خدای لوی پیرزونه، دا د خدای لوی عذاب دی، دا د خدای لوی قهر دی. ډېر دولت درکا، خزه د لډمه درکړه، لور د لډمه درکړه، انګور در لډمه درکړه، زوی در لډم درکو، ته په خپل سنتلاک بړوای دوپړای ماری. دا د خدای دولت دا پرزوی نه ده، کور د ډمخانه ده.
وګوره نن په دې ملک د ښځو حال وګورئ او د لونو حال وګورئ او د انګیندو حال وګورئ او الکانو حال وګورئ. زما خو په تصور کې هم د ډم بد ویل نه راځي. نن ټول ملک کمپلیټ ډم دی. او ستاسو په ایمان وایي خدای پاک دې دغه غریبان په خاورس پسې ړانده کي، په ټیکسي موټر به راونیسي او ګلونو والا ته به ودرئ او په بسیرې ودرئ او پاس د دې موټر په دې دا چت نه دی، په دې به داسې بمبوکې مودرئ او سیرې او ګلونه به پې وتړي او هلک له به چې دی سیرې میرې وتړي او دغه به وتړي، په دغې کې به یې کېنولي. صاحب دا به مخکې او هلکان به ورپسي او ښځې به ورپسي او لاره ده او څه چل دی جنګ دی. خلکو ته یې ښایي چې دغه د یا ویډه تاسو داسې یې که نه یو د کیمه کولو یې دا تاسو چې لږ ښایي دا غریبان دا وسم نشته چې وسم پیدا شي. لږ شرمخان دا غریبان لږ شرمخان. عزیزانو عرض مې داو دا شرمېدلي ملک ته اوس د عیسی علیه السلام به څه قیسې کې او د حضرت عمر به څه قیسې کې او د ابوبکر به څه کې او د عثمان به څه کې او د بی بی مریم خبرې به څه کې. دې قوم ته دې شرمېدلي قوم ته د بی بی مریم خبرې خو هسې وخت سره تېرو ټایم پاس کو. قسم په خدای درته خورم چې زما د جمعې راتلو ته داسې پړه تیارئ داسې لکه سړی چې چا د مړی نه ځوړن کړي چې اوس به بیا دې خلکو ته څه وي داسې مې پړه تیارئ. دا نن د حضرت علی او د حضرت عثمان او د حضرت عیسی قصې چې دي دا افسانې دي، د قصو کتابونه دي، بس خو قصې دي خلکو ته واچوه او جمعې ورځ ده او خلک وته ولاړه. نن تاسو وګورئ ستاسو په مالونو جګړې دي، نه زما او د ستا او د انچې ستا او د انچې زما. دلته یو جګړه وه په دې کوواټ روډ باندې په نیم فوټ باندې، نه نیم فوټ ستا او نیم زما د یو پلار زامن. نو یو ته مې وویل چې په تورو کې مشه خو که نیم فوټه خوالاړو خو رور دی دی که نه د مور زوی دی دی که نه په تورو کې مشه په باندې په کمه و نه باندې و نه لاندې رور سره دا حساب کوئ که نه کوئ رور سره. اوس به زه کوم دی نه تاسو ته حاجي امدادالله مهاجر مکي رحمت الله علیه پیدا کوم. زه خو وایم چې پردي سره د پیسو په لین دین باندې ته جګړه او لبړه او ټوپک او تماچه راواغسته پردي سړي سره، نو ستا په مور 15 کروڑه خنزیران ختلي دي او د هغې نه ته پیدا یې پردي سړي سره. رور او زوی او تره زوی او ماما زوی خو پرېږده. رحمان بابا وایي اوس رحمان بابا به هم زه پیدا کوم، بهادر کلي او اچر او عطا محمد ګړی دپاره رحمان بابا به پیدا کوم. دا د دغه علاقې و ورشي که نه هغه علاقې کې څه حال دی خبرې د پاسو ډک ډک بیا به رامنډې کړي. دا پلانې پولیس ونیو پلانې پولیس د کیمه که نو ولې د ډس کول بېګناه ونیو. تاسو ټول کلي راټول شئ چې یو در کې وراني راویې نیسئ کیمه یې کوي او کیمه یې سپو ته واچوئ چې ټول علاقې سټ کېږي که نه سټ کېږي. والله که د پولیس ضرورت هم پکې پېښ نن په کلي کې وګوره چې یو ارامي پیدا شي روپۍ کې 14 سنې کلی دغه ارامي ملګری وي که نه 14 سنې کلی که ټول کلی دا اتفاق وکړي چې دا ارامي دی مړي له به نه ورځئ ژوندي له به نه ورځئ واده له به نه ورځئ د مړي قبر به ورته نه کنئ چې بوم پکې وکړي او رامي یې نیسئ او مرګ له یې ووهئ. وګوره چې ټیکېږي که نه ټیکېږي. ټول رانی په موم کې دی ما کې هم دی. هغه ارامي چې مړ شي زه د هغه په قبر هم چې بدرېږم دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت، ځکه چې پوخ ارامي هلته ارامیان پې ولاړي که نه په قبر باندې. زمونږ یو استاد په یو قبر ولاړ ویل دعا وکړئ چې خدای. بل ملا ویل چې ته واړه جنت ورکړي چپ زن طلاق. اوس دا قبر پرانیزئ ما په کشف کې وکتو مخې سره په څلور بولي دی پرانیزئ دا قبر که ایمان درکړي. ویلې ځي پرېږدئ ویل پرانیزئ چې قبر را پرانیستو چې ویې کتو مړی په څلور بولي او غټه اژدها یې سپېږمو ته ولاړه وه. لا خلک تتلي نه وو بیا په څلور بولي کړی و. موږ عزیزانو تاسو به دا علي زمونږ به دا علي بخنې مخنې نشته بخنې مخنې نشته چې په دې کائنات کې د الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن وي.
نو د عیسی علیہ السلام پیدائش چې ده دام حیران کونو چې اول ولا مور څنګه پیدا کړه، بیا عیسی علیہ السلام بے پلار څنګه پیدا کړو، بیا مور لا الله چل څنګه وخوځو چې قوم نه بزان څنګه خلاصه. عیسی علیہ السلام ته د مور په غیږ کې یو غنټه نو تیرا چې د پیدا شوی د قوم سره د خبرو چل څنګه وخوځو. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبی، یعنی د مور په خېټه کې چې الله نبی کړي. بیا ورته دا قدرت خود چې تو وایا چې والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. زه چې د مور پیدا شوم نوم د الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې، او په کوم ورځ چې مړ کېږم هم د هر قسم آفتونو نه په امن کې، او د قیامت په ورځ چې پاسم هم د پیغمبرانو په زمره کې به ولاړې. دا اوس صد عقل خبره نه وي. نو عرض می داو چې دا الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن دی. بیا دغه عیسی علیہ السلام ته ګوره یو عظیم قوم ته مبعوث کیږي چې هغه ته نسوارا وایي. نن نسوارا قوم چې دی چاته چې عیسایان وایي هغه په ټوله دنیا کې اول نمبر زیات دوی دي. ټوله دنیا دې قوم ته عیسی علیہ السلام مبعوث کیږي. رور نشتا، خور نشتا، پلار نشتا، هیڅوک نشتا، او په یوازې ځان باندې دې قوم ته دعوت ورکړي چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله. وایي قوم بت پرست ہے، څنګه وایي د یو سړی اتیا خدایان دیم کارونه پورا نه چلیږي. یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلولی شي؟ جګړه. اوس د الله دې نظام ته ګوره چې عیسی علیہ السلام 24 غنټه د الله په تحفظ کی او د هر قسم خطراتو نه بچ ساتي. خلاصه دا چې شپږ شل کاله عیسی علیہ السلام په پیغمبري جبه د قوم ته تبلیغ وکړو. شپږ شل کاله، لیکن په شپږ شل کاله کې د خپل قوم چې ده په پیغمبري جبه را راست را نه ده. فیصله قوم دا وکړه چې ویني سي او په کوټه کې بند کړي. د مونږ پریدي نه ویني او کوټه کې بند کو. چې کوټه کې بند کړو هغه به د کوټې دننه نم ورته چغه واله چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. ظالمانو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې تاسو ته نجات وشي. فیصله دا وکړه چې دا خو په کوټه کې مونږ نه پریدي، مړی کوي. علاج بل نشته چې سیوا د دینه چې مړ کړي هم نه. ټول مشران د یهودو د قوم چې نسوارا راجم شو. بنیادی خلق بنی اسرائیل چې دي دا یهود دي، دا فرقی بیا په دوی کې دي نسوارا او فلان فلان فلان. جبرائیل علیہ السلام ور سره لګیدل مرکوي ول بل علاج نشته. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل عام د سړی په شکل کې په دې ډاله کې ولاړ دی. اسه وېما الله پاک چې څوک ساتي نو د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او څوک یې سکول نشي. او چې الله اخلي د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او سکندونو کې سړی لاړ شي. نو د طاقت مالک صرف ګوره یو د خدای ذات ته بنده نه دی، بل څوک نشته چې په کوم طاقت باندې غاویر شي یا غرور. هغه صرف داغه کار چاله چې څور کوي ګوره دا یاد لره دا یو بل ټکی وور که دولت در کوي دا امتحان دی. تاسو وایي کنه دا غریبان چې دي دوی وایي چې کم سړی خانی نوابی سرمایه‌داری دولتمندی او پاغه د خدای لوی پیرزوینه ده، پاغه د خدای لوی مهرباني ده. دا غریب چې دي دوی دا او دغه د خدای لوی مهرباني ده، وزیر ده، خدای دې کور روان کړه، مهرباني نه ده.
ته پوهې چې د لوی دولت حساب به څومره دا مخامخ چې خاورو لاندې پروت دی د ده زړه یا الله سره او یا محمد رسول الله سره دا بې زړه ګرځېدو. ما ورسره ملاقاتونه هم ډېر شوي دي. یو ورځ ډبګرۍ کې شپه وه، هغه د ترنزو حاجي صاحب خپلوان و که نه، هلته مخامخ د مولوي عبداللطیف صاحب جومات ته اوسېده. نو تراویح روژه وه، ما پکې تقریر کوله. نو ما په تقریر کې د غار ثور ذکر وکړ. دی په جړا شو. چې په جړا شو نو تقریر نه پس ورته مال ولې دي تاسو په دې ټکي وجړل؟ ویل په غار ثور کې ما شپم کړې ده. مال په کوم غار ثور کې؟ وی چې کله کله تشهیر وی چې ابوبکر ورته وی چې رسول الله ورته ماله خوب راغی. نو ابوبکر ورته وی چې سر دې زما په پتون کې اګدا، سر دې زما په پتون کې اګدا، پردی وطن دې پکې نشته بالښتونه. دا شعر چې ته کله کله وی نو ما په دغه ځای کې شپم کړې ده. کم ځای ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو خاورې رسېدلي دي، هغې پسې به دی ګرځېدو چې په دې خاورو زما سترګې ولګي. دا عشق و. ژوند خو د هر تا تېر شي، په هر ملک ګرځئ یا دیري دي او مړي دي او پراته دي، څوک یې پېژني هم نه چې دا څه بلاګان پراته دي. نن دا مدیره ده او قبر دی که نه. دا تاسو دومره دنیا په کم رنگ راغلی یئ او په کم خوند راغلی یئ او د چا په نوم راغلی یئ. د هغې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې داسې درد دی په زړه کې چې الله دې دغه درد د نومې مسلمان په زړه کې پیدا کړي. داسې درد دی په زړه کې. نو عزیزانو، دا درته د زړه خبرې نن کومه، د زړه خبرې چې کدا غواړئ چې زمونږ ټول عمر به چې کوم ځای کې تېرېږي به چا سره یي؟ روټي خلاصو، روټي خلاصو، خوند در کې نشته. ټول عمر به زمونږ چا سره یي؟ الله سره به یي. او د قیامت په ورځې به په سپریم کورټ کې چې د الله لګېدلی چیف جسټس الله وي او چیف منسٹر به جناب محمد رسول الله وي. 1,40,000 پیغمبران به دا تقاضا کوي چې یا الله کاش دا نن شپارس محمد رسول الله زمونږ هم الله ته وکړي. پیغمبران به دا تقاضا کوي. ولې نه دي ویلي؟ قصیده برده در کې چا ویلې ده؟ سخوزي وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرف من البحر او رشف من الديم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس یو لک سلیری زر پیغمبران با د جناب محمد رسول اللہ نا تقاضا کولا چی یا رسول اللہ د خپل علم د دریاب نا و یو لپ منگلم راکا او کله پنرا کې نو یو چونخو نمرا کا یو لک سلیری زر پیغمبرانو با د پیغمبر نه د علم غوښتو تقاضا کولا پوهیږئ په خبره استاد مولیان صاحبان چې یا طالبان دا طالبان خپه نشي زخم خوخ ډېرې ما خو زمان ګوره خوخ ډېرې نو چې کوم سړی د چا خوخ ډېرې نو هسې وله کله دوسې وکړي نو زه دله دسې کومه چې مونږ به چې د طالبګیرۍ زمانه کې سبق وایو نو چې استاد نه به مو وي نو بیا به بار کېناستو نو تکرار به م کولو ما 14 کاله طالبګیري کړې ده نن یې 5 کاله کې مولا کی منطق نی ویلے نحو نی ویلی ریاضی نی ویلی 5 کاله کې استاد صاحب اعلان وکړي چې 1500 تاریخ 600 تاریخ وورئ تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ نن دا کړی تا کړی دا مولانا تراشه لږ دلته راشه کوم خلاړو څه شوې زمان حدیث دوران نه کړی حدیث دوران کړی کنه چا سره کوم ده مولانا عبدالرؤف صاحب سره واو هغه مولانا عبدالرؤف صاحب سره د دوره کړې ده چې چا د بچپن نه او د الف ب ت س نه تر دورې پورې کتابونه په دیوبند کې ویلي هغه مولانا عبدالرؤف صاحب نه تا دوره کړې نو ته خو به ښه پوهېږې ته راشه لږ ما ته ودرېږه اوس خویله په لاس راغلی داسې خبره به په علم کې نه چې هغه به مولانا عبدالرؤف صاحب تاسو ته کړې نه ځکه چې هغه په دیوبند کې 17 کاله پاتې شوی داسې خبره به نه او داسې مسله به نه چې هغه د دیوبند نه راوتې نه کشته مولانا یو مسله کې زنخته یم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تللی او خدای سره خبرې کولې نو دا رؤیت دا الله سره چې خبرې چې وي دا مع الکیف وي که بلا کیف وي بلا کیف وي دلیل سره څه بیان
هلته دا خو نشته مولانا صاحب، نه دا خو هلته نشته چې زما خبرې خدای سره مع الکیف شوې وي. کیفیت نه معلوم، بلا کیف دی. یعنی خدای ورته سم ځان ښودلی نه، یعنی مع الکیف لیدلی دی او که بلا کیف لیدلی دی. ټول کیفیت لکه توس ذات ته زه تا چې ګورم، زه چې تا ګورم نو مع الکیف دی ګورم، سر نه تر پښو پورې ټول. دغسې الله پاکې سره د سر نه تر پښو پورې ټول لیدلی. څه دلیل دی پې؟ نو چې پرده وه نو بیا مع الکیف شو، چې پرده وه بیا مع الکیف شو. سبا به بیا هم دا خلق راشي دې جومات کې به جلسه وي چې ورونو اسلام له ووټ غواړم، اسلام له غواړم. نو ورشي داسې د سوټو ګړوبې جوړ کړي او په دې سر یې وړواړوي چې نه اسلام راغی او نه سړک جوړ شو. دیکھو وګورئ که دا نه شئ کولی زما نه مني چې اسلام په دې ملک کې راشي، دا خو کولی شم چې استعفا ورکم کړم، دا خو کولی شم. په دې جومات کې زه رالم او امام زما په اذان ته مونځ ته نه راځې، نو که دې په زور راوستی نه شم نو دا جومات خو درته پرېښوی شم که نه. زمبتې ملک خدا تنگ نیست او پای ګدا لنګ نیست. عزیزانو قرآن راوړئ چې درته پې لس ځله لاس کېدم چې د پاکستان دا وزارتونه چې دا نن ورته مونږ ټوکری ټوکری کېږو، دا 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی، ما ته یې چې ته وزیر شه. ما نه کو په 11 ځل چې راله ستاسو د دې کلو یو افسر دی هلته د هغه په بیټک کې را سره ناست و. ویل ولې نه کې وزیر کېږي ولې نه؟ مال زما 2 شرطه دي. یو شرط مې دا دی چې 1 کروڑ روپۍ راکړي چې د لندن بینک کې کېدم، او دویم شرط مې دا دی چې اجازت راکړي چې د ټول صوبه سرحد کې خلکو نه تپوس وکړم چې زه وزیر شم که نه. ویل دا کروڑ روپۍ څه لا غواړي؟ مال چې وزارت نه لرې شم چې دلته اډ اوسېږم نه، زم په لندن کې به اوسېږم. وی وجه؟ مال وجه دا ده چې د وزارت نه لرې شم، زه خو ملا یم تقریرونه به کوم، خلک ورځئ مړه دا د اوس هم پرون وزیر قوم له څه کړي چې دا اوس مونږ ته تقریرونه کوي چې د دې ټکي نه وتښتم بیا په لندن کې اوسېږم. یو وزیر چې و نو ما ته وایي چې اسې دوسان کې په دې راته وایي دوسان مالې سچ کې شک کې په دې کې څه شک شته؟ خدا کی قسم ہے جس راستے تے تو لنگنے تے لوگ کہندے کہ وہ دوس لنگ گئے. اب دینا خبر ہے کہ مالدار او خان او نواب ته څوک مخامخ څه نشي ویلی، لیکن لکه خو وایي که نه دنه نه پړه کې خو تاسو هم پوهېږئ که تاسو هم پوهېږئ مونږ هم پوهېږي. یو خان او نوکر ته ډېر تنګ نوکر ته ډېر تنګ دی، نوکري خیال وکړو چې دنه خلاصېږي نه، خو د اړه خو پې یخ کا کوټه کې ناستو دروازې بند کړي دي او کوټه کې ورته نیولی دی، ښه مالش کړی. خان تلی رپورټ یې کړی، نوکر یې نیولی دی، پولیس عدالت کې پیش کړی. عدالت ته تپوس کړی نوکر نه چې ولې دې دا خان والی دی؟ ویل صاحب د سره من غواړم. ویم والم زه او رپورټ یم په ما وکړو. چېرې په دنیا کې داسې وي چې نوکر پاسېدلی خان یې والی دی؟ عدالت ویل چې یاره داسې خو نه دي شوي. ویل ویم والم زه او رپورټ یم په ما وکړو. عدالت یم هغه خان ته ویلې ویل معافي ترې وغواړه که نه اوس ته جیل ته لېږه. ودیم والو دا غریب الټه دی په ده رپورټ هم وکړو. خان وی چې اوس جیل ته ځما. نوکر ته وی چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں. معافی خو غواړم خو دننه د کوټې خبره یا ته پوهېږې او یا زه پوهېږم چې مطلب دا چې ګنې والې هم دې زه یم الټه معافي هم درنه زه غواړم. دی خو وګورئ
पाकिस्तान अंदर की बात है, तुम भी जानते और हम भी जानते। तादचा खबर आगा, तादचा खबर आगा। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरतुन वलौ अलका मआज़ीरा, कुरान वेली दी। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरतुन वलौ अलका मआज़ीरा। अल्लाह दार सड़ी इल्म पखपल नफ्स बांधी यकीनी दे, हर सड़ी तब दाखपल जान पूरा मालूम हुई। वलो अलका मआज़ीरा, अगर का खुदा तडीर उजरू न पेश की, डेरे बानी जोड़ी की हो खुदा बोरते हुई ची तात दाखपल जान पखपल मालूम। यौम नख्तिमो, माता गोरे माता आवाज़ न मकरो, यौम नख्तिमो अला अफ़वाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह वही पखला बदी मोरो आमा और लास्ट बदी वेम चिवाया मामा, पता है दुनिया की सिकड़ी दी सिकड़ी जमीन ग्लासू न बचो लका उसमें मदरसा की हुई चिवा हो रही पदगा इलम के बरकत निश्ता कम इलम च द सुद ज़कात पर पैसों हासिलेगी। देवके च सुमरा फंड मुला मदरसेला दो हुकूमत वर कई दाद शुद्ध ज़कात पे कदे पोई कटलंग वाला सेविंग और फिक्स डिपॉजिट ना 2% कटौती की सालाना हुकूमत ₹19 पसलू पसी वर कई नागे न ध्वनि में कट की ज़कात और 15 ब्याम मालिक तवर की पदे खबर पूछ दागा 2% कटौती चिकमद सुद कीगी दागा फंड दे नामा पे ज़कात की न पैमान हुआई चे पखरा बांधे नामा द नावे के दे खरा नावी की पहोलो चे अलवा नामा द हलवा की दे गोल हलवा की और मुला जमुंगा लाका के माते हुई मा मुंगले चिरा की जिन से बदल शी माल खावे ले मालो रे गजे प्लेट के गोल रोड़मा और सुचर माल पे आचो और ताले दर कोम द ज़कात पनियत न बचे ताले दर कम दागे बजिन्स बदल शी जमा मख किती दो गोती हो सका बस खबर है नाजिजान अर्ज ना दे च जमा ईमान माता मालूम दे ज द उलमाओ द खपो खावरे द बुजुर्गानो द खपो खावरे द औलिया अल्लाह द खपो खावरे अर्थ मनम सिर्फ द जेब गणकप न मनम द जेब गणकप दान कम सड़े दीन फरोश हुई ईमान फरोश हुई जमीर फरोश हुई दा जमुंग पेखावर पतो पो लगा था सुबह सारा चीफ मिनिस्टर से पेज नहीं सोग दे कमा बद जियाउलत पे हुकूमत के या द बुट्टू पे हुकूमत के मां द वजीर दफ्तर लीदले न मां ब 1 करोड़ जल द खिंजीर मख लीदले या ब मी वजीर त द चकार वी दे अरबा पुलीदमा पे यो जनाजा के मातल मौलाना से खुदा कुरान और दी जोले तो गोरा जिससे कार खिदमत हुआ है कना माल अरबाब से माते चीफ मिनिस्टर मन ले नहीं नो कार खिदमत दर तसो है तो ता वजीर आला मनम ना ज सदर न मनम वजीर आजम दा तनूर की चूहे लगे तो चूहे लगे और लड़ू ने दगा और लड़ू ने दा मनम ना ज पाकिस्तान हुकूमत न मनम तरागे पोरे चे तरसो द पाकिस्तान कानून कुरान कड़े नहीं और दी हुकूमत लच सो खुरई खुरई कीगी उस नोरे फितवे पे तासो लगा हुई ज मुलायम ज तकरीर कम तासो नाश्ती बदा नदा ठीक है ज मुलायम मां स्वर लस्काला तालीबगिरी करे दा उल लस्काला में उस्ताजी करे दा जबनास्ते में साहब औकाफ मिनिस्टर बरापासियो के रुनो तास आराम सर के नहीं इस्लाम आगाज
قبایلو نه بکیږي. قبایل د خدای قمق الناس. واه سبحان الله. و اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي. مال د اسلام آغاز خو د غار حرا نه شوی کنه. قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کیږي او اسلام آغاز به کوي. دا هر قوم په دې خبره هم خوشاله. تاسو خیال راغی تقریر به زه کوم، دین به زه بیانوم. څه څه ته به تقریر کوې او زه به ناست یم لاندې اورم به نه. بل دا چې تجویز د دین او د اسلام ابه زه پیش کوم. قرآني نظام په ملک راوستل دا د علماو کار دی. نن ستا د ملک علما لګیا دي د شریعت بل په شکل کې عوام دوکه کوي او حکومت سره احساس باز میلاو کړی دی. د هغې هغه شکرانې چې دي هغه هضم کوي. تاسو له به راشي رونو شریعت بل هم پیش کړی، ټیلیګرامونه ورکوي او تاسو چلو کوي او تاسو چلو خولۍ به هم په ځان راولي. تاسو خو کاټلنګ ساده خلک یې، تاسو به چې رښتیا جوړ څه چل دی، حالانکه چل مل پکې هېڅ هم نه. تاسو وګورئ روزانه په بمونو د خلکو بچي کباب کیږي. ضیاءالحق د هندوستان کرکټ میچ ته ځي، ستا هغه کور روان شه چې په جلندر کې دی. د قوم بچي په بمونو کباب کیږي. تاسو پېښور کې راشئ وګورئ چې دماکه وشي هغه ځای ته ورشي چېرته کلمې په ونو کې ځوړند دي، کلمې په ونو کې ځوړند دي، لاسونو ګوتې چې دي داسې په سړکونو پراته دي. ځکه چېرته دماکه وشي مونږ خو ځو هلته بیا لاسونو ګوتې په سړکونو پراته دي. نو بیا تپوس له راشي بیا صاحبه د مال منډۍ ده، د مال منډۍ کې 10,000 روپۍ سر لګېدلی دی. 10,000 روپۍ وله ورکړي چې د بم دماکه کې څوک الوتی دی، مور پلار له 10,000 روپۍ ورکړي. دا بې غیرته قوم 10,000 روپۍ هم وایي. وزیران او ممبران راشي تپوس له، زما بچی به په بم کې والوځي او ته به زما تپوس ته راشي، قسم په خدای دی چې په رڼا ورځ باندې میچنې وګرځم. ته به راځې څنګه؟ ورشي دلته یې لاس ایښی داسې ورته ولاړ، کیمرو والا ځان سره بوتلي چې بم میں دماکے کی زخمی کی ہدایت کر رہے ہیں گورنر صاحب. ججوری چې دل تراز وړاندې اور چاره ته ویل که مونږ خسته سړی چېرته نشته، مال خرې له خدای آس میړه ورکوي. څه د خرې میړه آس کېږي په ایمان وایي. ستاسو د وطن کې د خرې میړه آس وي؟ د خرې میړه خري مالدم خري خرم خاونده خسته سړی چېرته نه غواړي چا به پوزه کږوي. یو ښځه وه غوایلنګه شوه، تور بچی وشو، لورې اواز وکړو ویل مورې دې خو تور بچی راوړی. بچی څنګه یې چړې هسې بچړي